سلامونه مینه او درناوی او ښې پیرزوینې ګران افغانانو انشاءالله ټول سره روغ جوړ او د روزګار د ناخوالو څخه ډیر زیات لرې اوسئ. یو تعداد افغانانو زما نوم منشن کړی او ماته مسیجونه او ټکسونه کړي چې ګواکې زه باید د تاجکستان بنسټګر او ملي اتل په ارتباط لنډه ویډیو جوړه کړم. وګران افغانانو د تاسو لکه چیرسي او ما د اتل په ارتباط ویډیوګانې په خوا هم جوړې کړې وې، لایفونه مې اته وترنی ولې وو. یوازې د تاجکستان ملي اتل نه سي پښتون دی بلکې هغه پښتانه هغه اتلان چې په هندستان کې اتلولیان کړي دي دا غي په ارتباط ما ویډیوګانې جوړې کړې دي. په ایران کې سي پښتنو اتلولیان کړي دي او هم دا اوس ایرانیان ورته د ملي اتل خطاب کوي، هغه باندې ما ویډیوګانې جوړ کړي. په استرالیا کې سي پښتنو اتلولیان کړي دي او د استرالیا خلک هر کار اغل مانځي هغه ته اتلان وي، دا غي په ارتباط ما ویډیوګانې جوړ کړي دي. خو په تقدیر په دې ویډیو کې هم غواړم مثلا لند د ټولو په ارتباط تاسو معلومات درکم. ګران افغانان اصلي قصه د تاجکستان هیواد بنسټګر او ملي اتل نثار احمد یوسفزی صاحب په کال 1390 کې د خیبر پختونخوا د ثوابۍ په کلی کې وزېږېده. د پلار نوم یې الف خان د نیکه نوم یې محمد علي خان. هغه وخت کې دې نړۍ سترګې خلاصې کړې موږ او تاسو هندوستان سره په سرحد کې وو، دا اوسنی پاکستان بالکل نه و، خو متاسفانه د برټانیې د استمرار لاندې وو. نو کله چې دا ځوان غټېده او دا ظلم لیده دا جبر لیده د په مغزو کې د ازادۍ فکر بلېده او راژونده کېده. خو دې زلمی شو. په دغه وخت کې ورته اول راغی یو ځوان د شاه امان الله خان په نوم په افغانستان کې د ازادۍ مبارزه کوي او غواړي چې خپل ازادي واخلي. نو د خیبر پختونخوا نه حرکت وکړ د ننګرهار په لاره بالاخره د امان الله خان لښکرو سره یو ځای سیو شي. تاسو دا یوازې جنګیالی او زړور نه و، د نطق بیان ډېر تیز و. ګران افغانانو ډېر ښه به خلکو ته قناعت ورکوو. بالاخره د امان الله خان لښکرو کې یو ځای سو او بالاخره په 1919 کې کله چې موږ او تاسو ازادي واخیسته او هېواد مو ازاده سو، دلته انګریزانو په زړه کې ډېره غټه عقده پیدا سوه او بالاخره محکمه دایر کړه. محکمه کې ویلې چې هر هغه څوک چې د خیبر پختونخوا نه امان الله خان سره کومک شوي دي او بالاخره هغې سره ملا تړلې ده هغه باید اعدام سي. دکې خو هغه لست جدول کې د نثار احمد یوسفزی نوم هم راووته چې دام باید اعدام شي. ډېر د فشار لاندې راغی. حاله مشورې امان الله خان سره مشورې وکړې. بالاخره په دې مشوره ورسېده چې امان الله خان سره کومک وکړي او دا تاشکند ته ولېږي. تاشکند کې نور د تزاري روسي حکومتونه په ختمېدو وه، جماهیر شوروي پر رغېدو جوړېدو او بالاخره دغه اوسنی تاجکستان خو هغه وخت نه و. په دغه تاشکند کې بلوچکیانو خپل د ازادۍ نارې وهلې او دا نثار احمد یوسفزی هغې سره یو ځای سو. دلته ډېرې زیاتې هلې ځلې وکړې او بالاخره دغه اوسني تاجکانو ته یې هویت ور وبخه، حیثیت یې ورته برابر کړ، سیاست یې ورته ور جوړ کړی او بالاخره تر هغه پورې چې دوی بیا لښکرې جوړې کړې او دا هلته نظامي معلم سو یا نظامي استاد شو چې بیا وروسته شمالي ایران ته لاړ. هلته یو کس په نوم د جنګلي هغې سره یو ځای سو. ډېرې زیاتې قربانیانې وکړې. هله چې بیا تاجکستان جوړ سو، بیا دی وزیر معرب سو. نو دغه اوسني تاجکان چې دي د عمده د برکته هیواد لري، حیثیت لري، هویت لري، عزت لري او بالاخره هر څه لري د عمده سړي د برکته ده. یوازې دا پښتون نه ده چې تاجکستان جوړ کړی ده. موږ او تاسو د کاملیس په نوم په استرالیا کې ډېر قوي اتلان لرو چې هر کال لمانځل کېږي. دلته مې نومونه هم یاداشت کړي دي ګران افغانانو چې هېر مې نیسي غلط یې نه کومه تاسو ته. مثلا محمد عالم خان دا یکس ده، دوست محمد خان، بیک محمد خان، فضل الدین خان، عبدالکریم خان، دا چې دی استرالیا جوړه کړې ده. د استرالیا دغه سړکونه نه دي اورګاډي چې بځي همدې خلکو جوړ کړي دي. طبابت برخه کې استرالیا سره دومره کومک کړی چې استرالیا هیواد او خلک دې ته پلار وایي. همدغسې که راسو پښتنو په هندوستان کې ډېر زیات اتلولیانې کړي او هر کال لمانځل کېږي د هغه ښېګڼې و اتلولیانو. خو موږ او تاسو د تاریخ نه لرې پاتې بیخي خبرېږو نه. مثلا ابراهیم خان لودي، بهادر شاه ظفر، نجیب الدوله هم ډېر زیات کار ورته کړی ده، بهلول لودي، اسکندر لودي، داود خان لودي، حفیظ رحمت خان، علي محمد خان روهیلیان چې ورته ویلې. همدغسې په سلګونه نور نومونه دي چې ډېر احترام ورته کېږي. په ایران کې زموږ پښتنو ډېر زیاتې ملي اتلولیانې کړي دي. ډېر زیاتې چې ایرانیان واقعا هغه کم چې باوجدانه دي، د سړي زمن دي او انسانان دي، ډېر زیات هغوی ته احترام لري. ګران افغانانو د سړکونو په جوړولو کې، د نظامونو په جوړولو کې، د تجارت برخو کې ډېر زیات خدمتونه نړۍ کې پښتنو کړي دي. همدا اوس په سینما برخه کې سلمان خان پښتون ده، شاهرخ خان پښتون ده، انیل کپور پښتون ده، پلارکی د ټولو هغه ویډیوګانې سته ده. زه به د دې ویډیو په آخر کې به تاسو ته واچوم. نو موفقه، سوکاله او ارامه او بریا اوسئ. مننه. My father comes from a Pathan family, Muslim. Then मैं भी पठान हूँ, लगता नहीं हूँ, तबीयत नासाज रहती है, लेकिन मैं भी पठान हूँ. थोड़ी हाइट वाइट कम है मेरी. पठान देर ज़हीन कौम दी, बहादुरम दी, ज़हीनम दी.
Salamuna Minavalo, Pakur Patishe, Khwandi Patishe, Khoshala. Beautiful. The stargutura. The black of my eyes. The stargutura. Means the thing that makes me feel beautiful. पी लेता है बाबा कुर्बान दे शमा खुदे दे बखा دولش په شمه بلیږي دولش په اوخې ټوړي फिर गाना शुरू कर दिया। ओ यार तुम हमारे गाने से किसके वास्ते चलते हैं यार हम यूसुफजई पठान हैं और हमारा ताल्लुक कद्दार अफगानिस्तान से था। I'm a Pathan's son. My father, my grandfather, all were Pathans from Peshawar. So if you see my, meet my father, you meet my grandfather, they're all with mustache. So that's the reason, I'm with a mustache. So basically, I am. या कोई से हो गठन दा तमन्ना मिन्नो